دنیا. امام ابو حنیفه رحمه الله خوا ته راغلي بعض ملحدین هغه سره مناظره کوله د خالق په باره کې. ما هغه ورته صحیح ده مناظره به کوو خو بس یو قیسې ډېر په سوچ کې اچولی یم. ورته څه قیسه ده؟ وایي دا دلته بله ورځ دغه ځای کې اخوا وي دریاب دی یا سیند دی او په هغې کې چې دی یو کښتۍ وه او هغه کښتۍ په خپله جوړه شوه او دا لرګي را جمع شو بیا ورته هغه سیند په غاړه یا د دریاب په غاړه کښتۍ ولاړه وه هغه سامان ورته وروختو. یو بیا په خپل هغه بلې غاړې لاړه یو هلته هغه سامان ترې کوش وي بیا دې طرف ته راغی. وایي دغه قصه کې سوچ کړه. ورته وایي دا ته په څه سر شوی؟ کښتۍ جوړه شوه سامان وروختو سامان را کوش و. هغوی به زما خبره وشو. وایي څنګه؟ وایي د کښتۍ په باره کې یې نه مني دومره غټه دنیا باره کې یې مني. دا شپه ورځ په دې اندازه دا ښایسته انسانان دا مخلوق د الله دا مرګ دا ژوند دا بیماري دا روغ صحت دا یخ دا جمع دا خوشحالي دا راحت او دا هر څه هسې روان دي. معمولي کښتۍ باره کې ته نه منې چې هغې ته سامان په خپله وختو او په خپله دې کوشو او دنیا باره کې ته څه وایې دا وي بس دا دقه شان روان دی نظام د دې څوک